د افغانانو لپاره دوه ډیر زبردست او د خوشحالۍ خبرونه دا چې څه دي په ویډیو کې را سره وګورئ. لیدونکو السلام علیکم. قزاقستان له افغانستان سره د 15,000 ټنه اوړو مرسته کوي. د طالبانو حکومت د چارو ادارې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د لیدو پر مهال د ګڼو سیاسي او دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 15,000 ټنه اوړو مرسته وکړي. بل لور ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې قزاقستاني چارواکي د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقي سره پریدنه کې هم په راتلونکي کې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او اقتصادي مرستو ژمنه کړې ده. دوهم خبر، ازبکستان کې د کابل ترمز پیښور ریل پټلۍ پر جوړولو خبرې روانې دي. طالبانو له ازبکستان سره د ترمز کابل پیښور پر ریل پټلۍ خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ یوه نوې کاري ډله جوړه شوې چې دوی به په راتلونکو 10 ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نقشه او مهمو برخو خبرې کوي. طرحه به جوړوي او د دواړو لورو چارواکو ترمنځ به لاسلیک کیږي. ویل کېږي چې دمګړۍ له ازبکستان سره د ترمز کابل پیښور د ریل پټلۍ په اړه خبرې شوې دي او ټاکل شوی چې د دغې پټلۍ د جوړولو پر سر هم توافقات رامنځته شي. همداراز د برېښنا د صادراتو اقتصادي اړیکو او ترانزیت پر سر د هوکړې رامنځته کېدل د دې بحثونو عمده موضوع ده. لیدونکو په دې هیله چې دا دوه د خوشحالۍ خبرونه مو تر پایه را سره لیدلي وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.